بسم الله الرحمن الرحیم. عزتمند لیدونکو سلامونه، وخت مو پخیر. د روسیې هیواد څخه یو لوړپوړی هیئت افغانستان ته راغلی ده. دا هیئت د سرګی شویګو د روسیې د ملي امنیت شورا د منشي تر ریاست لاندې راغلی ده. په افغانستان کې د کورنیو چارو وزارت، بهرنیو چارو وزارت، دفاع وزارت، د اسلامي امارت د ریاست الوزرا سیاسي مرستیال، اقتصادي مرستیال او یو شمېر نورو مسؤلینو سره لیده کاته کړي دي. په دې لیده کاتو کې تر ډیره پورې په اقتصادي، سیاسي او ډیپلوماتیکو مسایلو باندې بحث او خبرې اترې سوي دي. اما دا چې روسیه د څه په لټه کې ده، روسیه د افغانستان څخه څه غواړي، دا په داسې حال کې ده چې مخکې تر دې زمیر کابلوف د روسیې هیواد ځانګړی استازی د افغانستان لپاره په کابل کې د مولوي امیر خان متقي سره په کتنه کې ویلي وو چې اوس مهال روسیه غواړي له افغانستان سره نیکې اړیکې ولري او ورته مهال د روسیې د بهرنیو چارو مرستیال د تاس خبري اژانس سره په خبرو کې ویلي وو چې اوس هم روسیه پر دې کار کوي تر څو د اسلامي امارت نوم د ترهګرو ډلو له لیست څخه وباسي. عزتمند لیدونکو سلامونه، نن پر همدې موضوع بحث کوو. د بحث لپاره قدرمن میلمانه هم زموږ سره یو ځای سوي دي. پخوانی ډیپلومات ښاغلی عزیز ماریچ زموږ سره د سکایپ له لارې ملتیا کوي. همدارنګه په سټوډیو کې راسره د سیاسي چارو پوه ښاغلی ډاکټر عبدالصادق حمیدزوی صاحب ملتیا کوي. عزتمندو میلمنو په خیر راسئ پروګرام ته. ښاغلی حمیدزوی اجازه راکړئ زه بحث تاسو څخه پیل کړم. فکر کوئ روسیه د څه په لټه کې ده؟ بسم الله الرحمن الرحیم. امید صاحب، تاسو ته درون معزز ملمه مارچ صاحب ته او د ژوندون تلویزیون ټولو معززو کارکوونکو لیدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. وعلیکم السلام. یعنی هر هیواد که چیرې موږ په دغه فکر باندې اوسېږو چې یو هیواد هغه د خپلې ګټې کم نظر او زما ګټې ته ډېر درناوی لري، دا غلطه ده. هر څوک، هر هیواد، هر ژوندی سره هغې ته لومړیتوب خپل ځان، خپلې پالیسۍ، خپلې ګټې مطرح دي. راغله خبره ده چې دلته مشترکات لرو، نړیوال په هیوادونو یو بل سره ضروریات لرو. د هغو ضروریاتو رفع کله کله د یعنی بعضې وخت به تاسو ګورئ چې په کلي کې یو داسې وي سترګور وي، بیا د نورو کلیوالو نه بعضې ګټې بې امتیازه ورکولو، بې بیې ورکولو وړي. خو کله چې مقابل لوری یا په کلي کې بل داسې هیواد چې هغه پوه شي چې مقصد وضعیت مې خرابېږي، که زه فنومین باداري دغه شیانو باندې یعنې د امتیاز نه ورکولو باندې ګټې غواړم یا خپلې ګټه کوم، نو زه فکر کوم چې دا ګټې به مې سر ته ونه رسېږي. درست. نو روسیه تر اولنی کال، تر اسلامي امارت دویم ځل راتګ د اولنی کاله پورې د ده سره شک و شبه او بعضې کیسې و داسې مسلې مطرح وي، د سره شته وي. په کوم مسایلو کې؟ یعنې په دغه مسایلو کې چې اوسنی نظام دغه د امریکې لاسپوڅی نظام ده، دا به د امریکې استخباراتو یا امریکې ایجنډه به مخې ته وړي، د امریکې ستراتیژیو ته به کار کېږي. دلته په افغانستان نه به یعنې خصوصا چې د امریکې اسیا لپاره کومه ستراتیژي لري، پلي کوونکي او تنبیه کوونکي به اسلامي امارت اوسېږي. خو دوی ولې دا فکر کولو؟ دلته خبره داسې وه، وضعیت دغسې را جوړ شو چې د امریکې دغه خصوصا په دې اخر کې د وتلو سره داسې فکر کېدو، داسې انګېرنه کېده چې گویا داسې تفاهمات به شوي وي. دوحې په مذاکراتو کې، دوحې په مذاکراتو کې به داسې تفاهمات شوي وي، داسې کیسې به شوي وي. او خصوصا د اسلامي امارت فکر هغه به یعنې امریکا لکه څنګه چې نو په خبرې میانه کې د داعش نه کوم کار واخیستلو یا کار اخلي اوسنی، یعنې دغه افراطیزم په نوم یا د توندې ایډیالوژۍ په نوم چې کوم کار اخلي، همداسې به اسلامي امارت هم زما په مقابل کې استفاده کړي. یعنې دلته د اسلام نه مکمله معنا معلومات نشته او دغه معلومات محدود ساتل شوي دي. دا هڅه شوې ده د دې لپاره چې د اسلام مکمله معنا او تعریف شي په نړۍ کې، منطقه کې، چې اسلام د ځان لپاره، اسلام د ټول بشریت او انسان لپاره هم پرمختګ غواړي، هم انسانیت ښه ژوند غواړي. دا د اسلام یعنې دریځ ده. خو دا چې د دې نه بل څوک بل رقم ګټه اخلي، دغه بیل دا د ایجنسیو د هغه کار وي. نو روس په دغه اند و. خو کله چې راغله دلته یعنې تیر شو د وخت په تیریدو باندې د اسلامي امارت په کارکردګیو باندې په مخکې مزل باندې وروسته ورځ تر بلې دغه قناعت حاصل شو، دغه حقیقت په تسلیمیدو شو چې نه،
زمونږ د تیر یا زمونږ دغسې فارکاسټینګ د اسلامي امارت لپاره چې په هغه کې مونږ بې امتیازه خپل ضروریات رفع کړو دا هم نسم ده او دغه څه چې گویا اسلامي امارت به زما په قبال کې د امریکې لپاره استفاده شي دا هم نسم ده هغه که د افراطیت او دغه مسایل وي نو ښه خبره دا ده چې دلته استقلالیت تصمیمونه شته دي د ده سره د سیال په صفت معامله وکړو یو بله مهمه هغه معامله همدغه د وبخښئ سر خبرې مې قاطع کړلې چې اسلامي امارت کوم کارونه ترسره کړل چې علاقمندي دې ته زیاته شوله روسیه دې ته مایله چې له افغانستان سره په څو اړخو کې تعامل ته لار هواره کړي د دې ټولو نه ستر لامل هغه اقتصاد محوره پالیسي وینمود کول بیانول او په هغه باندې خپل سیاسي تګلاره پلیټفارم ځان ته جوړول دا لامل د دې شو چې په دې کې بېطرفي حفظ کیږي یعنې دغه اقتصاد محوره هغه پالیسي دا منه چې ته دوکانداري کوي دوکانداري کې ته کار چا سره په جنګ شي نو بیا دوکانداري چا نه پیر و پلور په چا کوي د چا سره یې کوي که نه یعنې هغه په دا چې زما ملي هوډ باندې ستا باور اړین ده ستا احترام اړین ده نوره مسایل ستا نه د متقابله احترام غوښتونکی یم تعامل در سره کوم په پرونې در سره نه راڅرخوم نن کې ژوند کوم د سبا لپاره د قوي بنیاد رامنځته کولو د قوي اړیکې رامنځته کولو نیت لرم دغه پالیسي وه چې د اسلامي امارت لخوا له لاس لاندې ونیول شوه همدغه و چې نن ته کم و زیات تر 15 هم زیات شول چې موږ هیوادونو سره اړیکې لرو دا د ډیپلوماسۍ لمن فراخه شوه همدغه څه و دې کې بېطرفي هم حفظ کول راځي په دې کې نوره هم هغه یعنې لاره تعقیبول راځي په د اقتصاد محوره پالیسۍ کې چې هغه مصایب د قناعت د نورو هیوادونو کېږي او دلته ګوره یو شی د یادوري شي چې اسلامي امارت داسې مزل نه کوي زما دروازه خلاصه ده هغه که په اقتصادي لحاظ ده د یوې معدن د قرارداد لپاره د هغې بیډنګ لپاره امریکې ته هم دروازه خلاصه ده روس ته هم چین ته هم دا چې هر څوک راځي زه هم حق دا لرم د بشر په حیثیت د افغان په حیثیت د یوې جغرافیې لرونکي په حیثیت چې زه خپلې منابع په ښه ګټه په ښه توګه باندې یعنې بازار ته عرضه کړم داسې نه وي چې زما سره څوک د مجبور معامله وکړي یا د غلام معامله ولري چې د چا څنګه خوښه وي هماغسې زما منابعو ته لاسرسی ولري نه دا زما حق ده په دې کې استقلالیت صلاحیت دا ماته راکړل شوی سالم رقابت لري مننه کوم مارید صاحب وروستیو کې د اسلامي امارت او د مسکو ترمنځ ښکته پورته ډېرې زیاتې سوي دي اوس تازه د مسکو څخه یو هیئت د سرګي شویګو په مشرۍ باندې راغلی او د اسلامي امارت له مختلفو چارواکو سره لیدکاته کړي دي دغه وضعیت فکر کوئ د کوم ځای څخه سرچینه اخلي مننه زم تاسو ته تاسو حکیم قرآن ته ټول ګران خدمت ته لیدونکو سلامونه احترامات ګوره دا هم منفي اغېزه لري هم که چیرې ښه مدیریت سي ګټه هم ترې پورته کېږي روسیه خو معلومه ده دا رقیب دی یا سیال دی د غربي هېوادونو ته دوی غواړي اساسیتونه راوپاروي د امریکا او د دوی په خپله من د روسیه راځي دغه 3.5 کاله تقریبا روسیه افغانستان ته څه وکړل مخکې خو پرېږده چې څه یې کړي څه یې نه دي کړي د غمیز یو مشکلات ټول روسیې په افغانستان کې جوړ کړي د کومنستانو له وخت نه پورته داود خان نه وخت سودي استعمال که په کومنستان په داود خان باندې کودتا وکړله سلطنت یې له منځه یووړ بیا یې بېرته همدا کومنستان کې راپورته کړل دا یې له منځه یووړه بیا خپله کومنستان خپل منځ کې سره واچول بیا یې جګړې سره جوړې کړلې همدغه د روسیې عوامل وو داود خان په وخت کې د داود خان په وخت کې د مجاهد په نوم د رباني او ګلبدین او مسعود د داود خان په وخت کې پاکستان ته لاړل هم د داود خان په وخت کې بیا لاړ د سپینه ماڼۍ په یاد ناست و تلیزاد ترجماني کو ریګن سره ناست و ویډیوګانې ټول خلک ګوري تر هغې دا حرکات شروع شوه د جهاد په نوم د اسلام په نوم د بت په نوم باندې باید جګړې سره ونښتل یعنی اوس هم فکر کوئ روسیه د یو غیر سالم رقابت په لټه کې ده په منځنۍ اسیا کې او هغه هم د افغانستان د خاورې څخه نه اوس بل پروژې بل پروګرام دی ګوره سرګي لاوروف دی وزیر خارجه او 2-3 هفتې مخکې ویلې چې روسیه امریکا غواړي افغانستان کې ثبات او دغه تاریخ راسي مرکزي اسیا د ثبات
کله چې بیا له هند سره دا په 2014 کله چې ټرمپ رئیس جمهور سره له هند سره اړیکې جوړې کړې بیا دوه راسول دا ګوره د پاکستان حالات ټول خراب کړل دوی خراب دا د چین روسیې چې مداخلې پکې وکړلې او بل اخر هغه د زغم وړ نه وي امریکا و دې ته نو دا اوس هغه خپل پاس خو خیر دا مشکلات جوړ شول د پیسې شیندل شوي دي او مظاهرې دي او د عمران خان په نوم باندې او ګډوډي راته چې حالات بل خواته کې پارس ولا دلته اوس غواړي راسي سیاستونه او پاره د غرب د کاپ خو ما د اقتصاد خوله د مجاهدینو وخت کې او د بار دوره کې د سر کم دوره کې مګر د څه باج ساتونه پارول هو که مدیریت سي که تدبیر او تولې ولسي دا سیاستونه ډیر کوم حساسیتونه فکر کوي روسیا د خپل ګټو په پار باندې راپارایي مثلا چې هغه د دوی د ګټو په پار باندې په افغانستان کې ثبات یا هم د بې ثباتي مثلا هغه د غربي هیوادونو لخوا یا هم نورو رقیبو هیوادونو د روسیې لخوا ګوره بې ثباتي په افغانستان کې د افغانانو په لاس کې ده د افغانانو د چارواکو په لاس کې اما ادعاوې د دوی په لاس کې د ادعاوې هممهاله دوی ترسره کوي مثلا روسیه هم دغه خبره کوي له یوې خوا وایي چې امریکا افغانستان بې ثباته کوي او له بلې خوا بیا دوی وایي چې اسلامي امارات په افغانستان کې یو حقیقت ده او یوازینۍ لار له دوی سره تعامل ده ګوره د محمود احمدي نژاد یو 2 میاشتې مخکې وینا ورکړه هغه ویلې وه د امریکا او روسیه غواړي اوکراین او ایران سره معامله کړي هغه وایي چې کارای نو څوک چې راځي ما معامله کوي دلته وایي د ملت پروت ده نو د ساده فکر کوي چې موږ انسانان نه یو نو څوک دا معامله کوي نشي کولای یعنی ملت او خيار خپل او خيار پروسه ستم معامله په باندې څه کولای کومه او خيار اوس به سواده کوي مو څوک نشي برعکس موږ ګټه پورته کولای شو روس راځي چین راځي خواسته لري موږ باندې ستاور کوو موږ خواسته لرو غیر متوجه کی چې ولاده خو معامله روانه درامنه کوي وای څه غواړي تاسو موږ هم دا نه غواړو نه راکې دا راکې مته اماغه دې مکناټن ویکووی چې د ستالټوفو دې کولاري کساده یو په سر کې نه څه شي پر کې تاسو په پاشاره ورته ته راکې راکې دا راکې دا و چې آبادی و دا مثبت لا پالیسی ورته ولرو روسیه د 3.5 کال ملت ته د اقل یو خوراکي توکي ورکړي دي چې څه ورکړي خو کله اختیار کوي را دي دافع والے ورکړي طالبان مننه کوم او دا همدغه په پاکستان کې همدغه تعدیل جوړ کړی او مخالفینو ته متسه انټي کرافټ ورته دا څو ته زده تیاری دا کورابات بعض څنګه ورکړي خلک وډاکل زه بیا راوګرځېږم مارید صاحب بخره روسان په افغانستان کې ښه تاریخ نه لري روسان همیشه دلته راغلي دي شادي خان هم دې مړ کړ دا هم د دوی په واده باندې لاړ امان الله خان دوی په واده وګورېده دا بس راغی امان الله خان ته اختار ورکړ چې ته روسیې سره ورغې په روسیې غیر او 15 تیارې او د بارودو فابریکه څو نور پرېښود د ساکاو زوی په راپورته ست انګلیس د په تماشو ناست شالي خان سره واده وکړ کله چې انګلیس سره جګړه وکړ ورکړ مسافه ورته د ایران کې امر ته مړم سره امر اوسه کې خاص دیو سره تاسو کومه کړو حکومتونه دوی خراب کړل د خپل یا خان یعقوب خان سر ام دیو غلاوه یا یو واسنای وخت چې څلوي کله سره شای او د سیاست وکړي چې له روس سره یې تماس ولنیو کورابات دا وخت خبره دي دا اوس امریکا کومه کم کوي پیسې مر کوي دړونه مسر لرو منګه په دوه کې دا یو وخت ورټینګ سي چې په لخوانه که مدیریت کیږي ماولې استفاده دي کې سلامات اوسئ زه به بیا راوګرځم چې څنګه مدیریت سي میدان یو دی خپل سره جګړه مخته ډیره زیاته مننه کوم په خیر سلامات اوسئ ولې حمید زوی صاحب روسان په افغانستان کې ښه تاریخ نه لري نظر دغه جملې ته فکر کوئ روسان په اوس مهال کې د اسلامي امارت نه د څه غوښتنه کوي ګوره مخکې مارید صاحب اشاره لرله چې ګویا دوی اساسیتونه پارولو ته یعنې دا یم د خپلو مقاصدو څخه یو مقصد واوسېږي تر څو وکولی شي چې په خپله نفع دغه ماحول او دغه وضعیت تمام کړي خو ټول انسانانو ته عقل او شعور الله پاک ورکړی ده دا به په خپله نفع تماموي موږ به هڅه کوو چې په خپله نفع یې تمام کوو د مارید صاحب غوښتنه هم همدا وه چې باید
مونږ ورته محتاط او متوجه اوسېږو چې څنګه دغه مدیریت چې دی خپل نفع کوي چې زه یې څنګه را تمام کړم او دا امکان هم لري او دا شونې هم ده. دلته تاثیر بالقوه په نوم هم یو ماده یو څه شته دی، یو حرکات شته ده. تاسو ګورئ چې اوس د OIC سره د بریټانیا یو غړی یو مسؤل د افغانستان په مورد او د افغانستان سره د تعامل ضرورت په مورد غږیږي. ازبکستان کې هم غونډه جوړیږي د افغانستان سره تعامل او د افغانستان سره په مسایلو حل کولو باندې، او دې ته ورته نورم داسې ځایونو کې. روسیه خو به خپل اهداف لري، د روسیې اهداف معلوم دي، یعنی د امریکې نه د روسیې اهداف زیات دي، ځکه په چې جغرافیه کې یو بل نه سره متاثر نو ضروريات ګراپ هم لوړ دی. امریکا را نه لري ده، امریکا به ډېره خپل ستراتیژي پالي کوي، خو روسیه چې د جیوګرافیکل ضرورت هم دی هغې لپاره هم باید پلانینګ ولري، هغه کیسه هم باید مخکې ته سره یوسي. خو مونږ چې بېطرفي هم کې حفظ کړلی شو او د دې سره سره داسې یو څه هغه ته چې د خپلې ډیپلوماسۍ ته چې هغه سیاست کې ضرورت ده هغه ته هم لږه پاملرنه وکړو، هغه هم لږ ورسره پکې وجنګو، هغه هم لږ پکې مطرح کړو. زه فکر کوم چې زما لپاره ډیپلوماسۍ لمن فراخیږي، احاطه غټیږي. نو روسیه خو باید اهداف لري. که زه اوس ووایم په دغه عرصه کې چې زما د دیفاکتو لپاره هڅه کیږي، کار کیږي چې دا نظام دی دیفاکتو وساتلی شي، خو د دې باوجود زه د جور حالات ته چې ځم او یا یمه یا باید لاړ شمه، د هغې لپاره د ده مقاصد زه مجبور یم چې زما نه یې پوره کړي، خو زه په پیدا مقاصدو کې خپل مقاصد هم لټوم. دا په تا پورې منحصره ده. اما د ده راتګ د هغو اهدافو ګورئ، هغه څوک چې دلته یعنی موږ بار بار ورته ویلي چې دلته دروازه خلاصه ده، ته د کړکۍ له لارې مه راځه، ته د خاص استازي په نوم د دې په نوم ته د افغانستان په مسایلو غږیږي، راځه دا کابل کې دومره ځای هم لرو، ټغر هم لرو، دلته شته ده، راځه هم دلته ته کولی شي. خو دا سیاسي اندېښنې چې دوی ښایي، دا سیاسي اندېښنې نه بلکې فتنې په نوم چې فتنې دي، که چیرې دلته دغه په د کابل په ټغر کې یعنی دلته بهرني وګړي راشي او د افغانستان په مسایلو دلته کیسې مطرح کړي، بیا په سیاسي لحاظ د افغانستان ته ګټه ده، ډېره ګټه ده. اما ولې نه کوي؟ خو یعنی سیاسي فتنې دي که نه، بعضې هیوادونه یې لري. ګوزه بعضې هیوادونه مجاهد صاحب چې هلته تللی و، یعنې په درېیمې دوحې په ناسته کې هلته ډېری مسایل یعنې مجاهد صاحب له خولې مونږ مخکې دا اورېدلي چې یعنې بعضې هیوادونه چې هغوی د افغانستان په مورد د تصویر یو داسې ترجماني د دوی د خولې نه راوته، دوی اورېدلي وه او داسې یو څه راوته چې هغه بیخي یعنې متقبل و، برعکس و، بیخي برعکس و. نو کله چې اوس دای کوم زهر چې پاشي او یا افغانستان نه د تروریزم اندېښنه ده او یا هغه مشروعیت او کیسې دي یا د نور څه بې تعریفه معاملې چې دي، نو د ده خو هغه سیاسي فتنه چې د هغه له منځه لاړه. او دې سره کولی شم چې دلته اوس چې د یو روسیه چې په عملا مستقیم جنګ کې هم داخله ده، د هغې یو ډیپلومات یا یو مسؤل دلته راځي او دلته ناستې کوي، د هر چا سره ګوري، سمه ده روسیه به خپل مقاصد مخې ته وړي، خو په سیاسي لحاظ ما ته هم یو څه تې راځي، زه هم ضرورت لرم. نوره پاتې شوه زه ولې خوشباورۍ سیاست مخې ته یوسم، زه ولې په دې باور شم چې والله روسیه زما لپاره هر څه کوي، یا په دې تمه شم په دې غفلت کې پرېوځم چې پاکستان او یا ایران هغه زما ځان هم پرېږدي ما لپاره کار کوي. نه، انسان د هغه هم خېټه لري، نفس لري، فکر لري، خواهشات لري، هغه په خپل ځان لپاره کار کوي، زه په د خپل ځان لپاره. دلته خبره د دوه هیوادونو مشترکاتو د هغې په سمه وجه پالل هغه صورت کې کېږي چې ته کله د خپلو مشترکاتو ارزښت باندې پوه شي او ته په خپله د خپلو هغه ضروریاتو یعنې د مقابل لوري ته د ده تقاضې ګراب دومره لوړ کړي چې دی بیې ورکولو ته تیار شي. دا په تا پورې اړه لري. مننه. سلامت اوسئ. مارید صاحب، روسیه اوس مهال حکومت ته په افغانستان حاکمیت ته په کومه سترګه ګوري؟ ګورې ما وخت خبره وکړه روسیه ښه نیت نه لري. اول خو څنګه چې امیزو صاحب ویلې په سیاست کې ګټې دي، روسیه هم په موږ مینه نه ده، نه په افغانستان باندې او نه ښه خاطره هم د افغانستان دی. په دې 12 کاله کې جهاد وخت کې
او یا د جهاد په نوم البته مجاهدین خو مجاهد وو او عام خلکو جهاد کوو د رهبرانو ټول غله وو معاملهګر وو مفسد وو معلوم شوه خو هغه دوران کې او بیا 9 کال دوی په حضور کې دوی ډېره زیاته بې شرمه ماته په افغانستان کې حاصل کړله یعنې خو رقابت جنګ خو زموږ سره نه و د امریکا او د دوی وو ټوپک دواړه پردي وو که دلته ټوپک له اردو سره و کوسای و که له مجاهد په نوم کسانو سره امریکایي وو موږ فابریکه نه درلودله خو بهرحال موږ هغه غرور ترلاسه کړی چې موږ دوی مات کړل او خپله خاوره مانسته کړه لکه اوس کار حالت ته دا غرور شته چې فیزیکي امریکایي به افغانستان نه وشاړه لرې کړ دلته نشته دغه پیغور چې اشغال ده امریکایي ده کله به فضل الرحمن ویلې کله بل ویلې هغه شی اوس خلاص کړه درست اما موږ دا نه لرو ګوره یو وخت کې کومونستان یا په اصطلاح د دوی حزب خلق دیموکراتیک دا کسانو ته کې چې به مرستې کولې پیسې ورکولې بار حکومت کاوه مطلق ملاتړ کاوه دې خواته بیا بروموف په 40مه فرقه کې په 1980 کال کې لا ماچا مسعود سره قرارداد درلود د مجاهدینو په نوم باندې لا ماچا مسعود سره کې جی بي قرارداد کړی او هغه مغه وخت چې کله دا قراردادونه وسپړل بیا دغه هم د لیوي دا یهود بازارک د پنجشیر کې په 1982 کال داغه لا وته د بازارک جماعت مسؤل ورکړی او اوسېده ډېر وخت پورې یعنی مداخلې وي او د مسعود دا معاملې هم له روس سره معاملې کولې هم د یهودانو سره له بل سره د خو یو هدف ازادي افغانستان که دلته حکومت د مجاهدینو هم د ازادي غوښتله که د روسانو هم ازادي غوښتله که امریکایي هم ازادي غوښتله که طالب هم ازادي غوښتله چا پوښتنه کوي چې ازادي خپله ته ویلې چې د ازادي از 300 سال حاکمیت پښتون دغه مبارزه د ستم څه معنی ظلم د چا په پښتانه به موږ ظلم کوي ستم کوي دغه ازادي وه خو خیر په صورت باندې یعنی په هغه وخت زمان کې د روسانو پروتوکول جمعیت و شورانظار مسعود سره او دې خواته زمان ډاکټر نجیب و مثلا کارمل سره بیا راتګ و تګ یا د خلکانو په ګوتا کې لاس تړل دا په دې معنا وه چې ده غرض کاوه درست د بلې خوا نه خوشحاله کوه زه مواد در کوم سر امدادي در کوم او دا در کوم کلاوس او بوټونه شیان به رالېږل اما موږ فایده ونه کړه په دې کله چې بیا دوی امریکا هم شا کړه او دوی هم شا کړله کورنۍ جګړو ته داسې حالت چې هر څه له منځه لاړل درست اما فکر کوي اوس مهال همدغه توازن در روابط و تفاهمات که سالم دی یا هم غیر سالم دی مثلا که هڅې سالم دي او یا غیر سالم دي د بهرنیو لخوا په افغانستان کې پر حکومت باندې آیا توازن مراعات شوی ده ساتل شوی ده هغه عناصر واقعا په دفاع کې قرار لري چې توازن وساتي اوس باید وساتل شي اوس په اوسني وخت کې باید اوس د بعضې مخالفین وایي طالبان هم افغانان طالبان اوس 15 کاله په سیاست کې دي هغه د رودکي صاحب خبر ده شعر د رودکي صاحب نظم ده وایي کسی که نیامد از گذشت روزگار هیچ نیاموزد از هیچ آموزگار 50 کاله په دې سیاستو کې چې ماشوم زده کړه نه یې کړې هغه ماشوم له استاد نور چا نه زده کول موږ دا ولې د شرق و غرب حالتونه مو لیدله د دنیا سیاستونه مو لیدله د سعودي د ایران د بل هر څه مو لیدله په ازمېښت هم کړل خصوصا بیا موږ قرباني د سول په ځان ازمېښت کړه اوس که عقل سرته نه راځي نو هغه عقل د ویشتلو ده د وزلو ده کور ابد نن باید سبا پوز سیاست څه ده سلامت اوسئ چې روس راځي دا سردار باید نه دا باید ونه که امریکا راځي که چین راځي که روس راځي موږ ورته برنامه باید ولرو ډېره زیاته مننه کوم زه بیا راګرځم په خیر سلامت اوسئ زه بیا راګرځم مارج صاحب په بحث کې تاسو ته عزتمندو لیدونکو دمه درنو لیدونکو بیا هم په خیر راغلاست ولې حمیدزی صاحب همدغه پوښتنه روسیه او یو شمېر نور هېوادونو دې ته ورته لکه چینایي استازي افغانستان ته راځي اسلامي امارت ته په کومه سترګه ګوري وقت د قدرت د حاکمیت په سترګه او که نه هم فکر کوي دوی اوس هم هغه اعتماد
چې باید یو حکومت حاکمیت حفاظت د سرحداتو ولري نه لري؟ ګورې دغه غږ موږ د روس له سټیج نه اورېدلی، خصوصا د یو د دوی هغه غښتلی او پیاوړی او ښه ځیرکه مشر ولادیمیر پوتین چې د افغانستان اوسني نظام سره د یو قدرت په حیث اړتیا ده، اړتیا لیدل کېږي چې باید خبرې ورسره وشي او د افغانستان اوسنی قدرت چې د چا سره په لاس کې ده هغه دوی منلی ده. باور ولره ګورئ دغه یو څوک تا سره یو شی ده، یو شی خرڅوي، ته څه فکر کوي چې یو ځای نامناسبه وي هغې ځای ته د خپل ارزښتمند شی وړي؟ نه وړي، ځکه یې نه وړي چې وایي چې خطر ده ورته. نن چې په افغانستان کې د ټاپي پروژې لپاره او نن چې د پانګې لپاره زړه ښه کېږي، نن چې ایران د میلیاردونو ډالرو دلته د پانګونې خبره کوي، دا هغه قناعت ده، هغه اطمینان ده چې دی لري ځان سره چې په افغانستان کې داسې قدرت شته چې زما پانګه نه دفاع وکړي او زه د ده سره د سیال په صفت یعنې معامله ولرم، معامله وکړم. دغه حقیقت ورځ تر بلې په تسلیمیږي، نور هم دغه رشد کوي، روان ده، نورو هیوادونو ته هم روان ده. خو خبره دلته هغه نه ده، مسله دا نه ده، مسله د دغه ده چې سیاستونو کې څنګه څوک ځان ته ګټه وکړلی شي. یو څوک ده، زه تا سره یم په یو مجاهده او یو مجادله معامله کې سره اخته یو، ته هڅه کوي چې زما نه ګټه وکړې، زه هڅه کوم چې د تا نه ګټه وکړم، خو ته ما هم پېژنې، زه تا هم پېژنم، ته زما مجبوریتونه پېژنې، زه د ستا مجبوریتونه پېژنم. دلته په دې کې چنه‌بازي او دې کې ښه تکتیک نه استفاده، دا په دې معنا نه ده چې دی دومره بې باوره شي چې د افغانستان د قدرت اوسني قدرت نه دی منکره شي یا هغه باندې شکمن ده. نه، دلته خبره ده په سیاست کې د ډېرو ګټو کولو ده. څنګه وکولی شي چې دی خپل ضروریات بې بیه رفع کړي او تا ضروریات چې دي هغې بیه واخلي. د خبره د دې ده، نه خبره د دې چې دی په قدرت باندې شکمن ده. نو موږ باید هغه مشترکات مطالعه کړو، هغه مشترکات بیا د مشترکاتو سره امکانات هم مطالعه کړو. کله کله داسې هم وي چې څه وي هغه زه ستا ضرورت ګورم خو خپل امکانات چې زه اوس په کوم وضعیت کې یم چې ستا دغه ضرورت نه زه ګټه کولی شم که نه شم کوی. کله کله داسې وي چې بیا سړی هغه فرصت له لاسه هم ورکوي، ته چې خپل امکانات نه ګورې، خپل امکاناتو ته نظر نه وراچوي، همداسې خالي د ده ضرورت هدف وګرځوي، بیا اوس نشي کولی چې ته هدف ته ورسېږي. توازن هم له منځه ځي، بلکل له منځه ځي، هغه توازن له منځه ځي، ته ګټه نشي کولی. یعنې کیدای شي همدغسې شي چې ته امکانات نه لرې او د هغې ضرورت بیه پوره غواړې چې په همغه بیه د هغه حل شي، نو کیدای شي هغه صرف نظر شي، کیدای شي د هغې ضرورت د بلې لخوا ته یو الټرنیټیو یو بدیل هم یو لاره ورته پیدا کړلی شي، خو دلته ضرر تا ته بیا ډېر ده. نو دغه شیان به هم سره مقایسه کوي. نو راغله اسلامي امارت په دغه مجاهده کې اخته ده او په همدغسې ګورې دغه توازن او بېطرفي حفظ کول ده. ما اول د فتحې په 3مه ورځ هم ویلي وو چې موږ به اکثره د دې لپاره ډېر وځورېږو چې ولې په طرف کې نه واقع کېږو، ولې بېطرفه سیاست هم غوره کړی. هغه ځورېدنې تعریف به څه فکر کوي؟ خو ځورېدنې همدغه ده، سیاسي افزار کله اندېښنه، کله زشت قلم، کله زیبا قلم دغې کارول او اندېښنه هم ښیم او تعامل هم کوم. حتی د روسیې لخوا هم قدرت هم بیانوم، اعلانوم چې واقعي قدرت ده او د دې باوجود اندېښنه هم اعلانوم، د دې باوجود نور هم داسې مسایل مطرح کوم. نو دا همغه سیاسي نندرې او سیاسي ابزار همدغه ځورونه اوس همدغه ده. او فکر کوئ روسیه هم په همدې لټه کې ده چې په منځنۍ اسیا کې یو له پیاوړو هیوادونو څخه افغانستان هم ترلاسه کړي؟ بې له شکه ګورئ اوس د بریکس لپاره د ترکیې ته خواست کول او دلته بریکس را ژوندي کول د نړۍ خصوصا د اقتصادي هغه کوم هغه استعمار چې غربیانو G7 په نوم دغه رامنځته کړی، هغه که انټرنیشنل منډیټري فنډ د IMF ده او داسې دغه نوره ورلډ بانک دغه مسلې د دې تاثیرات کمولو لپاره د سره اړین ده. یعنې ما مخکې درته ویلي چې د اقتصاد محوره پالیسي دا منه چې ته باید یعنې د دښمنۍ پر ځای پر دوستۍ او تعامل باندې ډېر غور وکړې، سوچ وکړې. دغه اقتصاد محوره مزل تا ته دغه اختراع وي دغه درکوي. ډېره زیاته مننه کوم. مارید صاحب، غربي هیوادونه د ناټو تر چتر لاندې بالخصوص امریکا چې د افغانستان په قضایاو کې ځان مهم عنصر ګڼي او همدارنګه د ټولې نړۍ په قضایاو کې دوی د کابل مسکو له اړیکو څخه څه تعریف لري؟ هغه سیال هیواد ده، رقیب هیواد ده، د دوی ګټو ته خنډ ده.
دوی همیشه د جنګ جګړې ګوره په اوکراین کې ګوره روسیې ته بل کړی، روسیې بیرته په خلیج کې ورته دوی ته ور بل کړی. دا د ناسټریم 1 ناسټریم 2 له منځه بیایي، هغه د دفاع او د مثلا لوطن په نفتو کې ورته مشکله جوړ کړی، په سوریه او په اسرائیل او په فلسطین کې. جنګ د انرژي ده، جنګ د ګټې ده، جنګ د وسلې خرڅولو ده، جنګ د مخدره توکو د مافیا ده، جنګونه ټول سره. درېیمه نړۍ قرباني ده. درېیمه نړۍ کې څوک چې هوښیار د قرباني نه ورکوي معامله ورسره کوي، خپلې ګټې پورته کوي. که موږ دغه حالت ته راسو خو ښه خبره ده. اوس ګورئ تاسو وخت کې طالبان ته په کومه سترګه ګورئ؟ د دوی طالبانو ته په دوستۍ په سترګه کتلی، خو د طالبانو په رسمیت پېژندلي وایي، امارت اسلامي ته باید په رسمیت پېژندلی وایي. دویم دا ده یو چل حالت کوي. مشخص مهم هم همدغه ده مارج صاحب، له یوې خوا دوی وایي چې حقیقي قدرت او پوتین هم ویلي دي چې اسلامي امارت ستراتیژیک ملګری ده، له یوې خوا صفت کوي، له بلې خوا په دغه شکل باندې سیاستونه کوي. وقت کې اساسي غوښتنه څه ده فکر کوئ په داسې حال کې چې روسیه اوس په څو اړخه کې عملاً په جګړه کې ګیر پاتې ده؟ غواړي چې بېرته د امریکا تیر ته راکش کړي، غواړي چې سیاستونه وپاروي، غواړي طالبان خپل کې نږدې کړي چې کوم مشکل جوړ کړي، بل هېڅ کار دوی نشته. صحیح ده چې موږ ښه جغرافیه کې پراته یو، ښه ترانزیت لاره کې پراته یو، مرکزي اسیا او د جنوبي اسیا په منځ کې یو ترانزیت پراته یو، دوی ضرورت اړتیا لري د چین او د ایران د شرقي اروپا او د اسیا په منځ کې پراته یو. له ده نه باید که موږ استفاده کړو، موږ باید تدبیر ولرو، موږ آمادګي ولرو، موږ پالیسي ولرو، موږ سیاستونه بهرني باید معلوم دي، د ګاونډ سره موږ څه کوو، سیمه کې څه کوو، دنیا کې څه کوو. که دا رقم حالات دي تر اوسه پورې ګورې 3 کاله د موږ اداره لا زیات 3 کالو ده موقته ده. دا خپله نړۍ ته خلکو ته سوال ده چې موقته ولې ده. اوس یو چا مانه پوښتنه کوي رژیم کې به داسې تغیرات راسي، ما تغیر څه نه راته خو موقته ولې ده. طبعا یو څه شته دا به لري چې موقته اداره څوک په رسمیت نه پېژني، هغه غیر مسؤله ده. یا دلته اساسي قانون ته اړتیا شته. دا نړۍ چیغې وایي د نجونو ښوونځي، د ښځو کار، اشتغال، دا خو واقعیت دی، افغانان هم چیغې وایي دا. درست، ولی خب ځینې هیوادونه دلته باورونه پر دې دي، ځینې اکثریت هیوادونه اساسي قانون او ځینې مسایل چې په افغانستان کې چیغې وهي دوی خپله نه لري. د هغې له جملې څخه مثلا سعودي عربستان اساسي قانون نه لري، فرانسه یې نه لري، همدارنګه لندن برېټانیا یې نه لري. نه هغوی خو بیا سیستم لري، هغوی بیا پارلمان شته، سیستم هم بله. امارات ادعا کوي چې سیستم هم دلته شتون لري او پر هغه سیستم باندې مثلا موږ روان یو. امارات کې بیا شریعت او د شریعت پر اساس باندې په افغانستان کې ټولې چارې تنظیم کیږي. نه دلته خو بیا مشکلات شته، سره سره پټ نه کړي. دلته وایي موږ جمهوریت نه لرو، جمهوریت پاسپورت چلوي، همدا اوس د جمهوریت پیسې چلوي، د جمهوریت تذکرې چلوي. دلته خو بیا تدبیر نشته. ګوره کنه بیا ګوره د ښځو د مکاتب نجونو مشکلات شته او د زمان اړتیا په نظر کې نه نیول کیږي. او د شریعت قانون کې بیا کوټه پر شریعت په واقع کې د ترانسپورت د څنګه تنظیم، د صفایي او مالیات څنګه دا خو بیا قانون سره د مالیات په شریعت کې بیا نشته، بیا نه ولې اخلي. یا مثلا وایي قانون هغه خو تیاره نه وه، دلته خو بیا دلته خو کامه دا سیستم ده په انګلستان کې یا په 250 کې. دوی خو بیا دغه فرامین او قوانین او دا شان بیا جوړوي. دلته خو بیا دلته نه ده چې مثلا پارلمان خو افغانستان کې نشته، مقننه قوه موږ نه لرو چې مثلا قوانین فرعي خو حداقل جوړ کړي، اساسي قانون نشته. دا ستونزه باید موږ ومنو. درست، باید شان موږ ومنو چې دلته به اصلاحات راسي. زیاتره کوشش باید دا وکړو چې خپل اقتصاد و، خپل اوبه، خپل زراعت، خپل باغونه، خپل معدونه باید معاف کړو. کله چې موږ خپله په پښو ودرېږو او قوت شو، بیا دا رقم معامله نه کېږي چې مثلا روسیه راسي موږ یو حراس ولرو د امریکا یا بل نه. لکه ګوره ایران اوس چا نه ډارېږي. یا مثلا سعودي یو وخت کې ډېر کوشش کوو، دا موږ دا 50 کاله جګړه چې په افغانستان کې د سعودي په پیسو وه، د دې لپاره چې هر کسان بخار ځان ته احتیاج کړي. نن سبا ګوره تغیرات راولي، ځکه اوس په پښو ودرېدله. کله چې یو هېواد په پښو ودرېږي بیا هغه کوی چې قوي سیاست وکړي او مقابل لوری هم ورته د قوي په سترګه باندې ګوري. موږ باید دغه حالت ته ځان ورسو، دا اوسني مشکلات کورني باید حل کړو، مننه. دې نه باید ځان وباسو. کور آباد. سیستم باید جوړ کړو چې
هم موږ ته دنیا ته منلی سلامت بالا که دا مسکو راځي که امریکا راځي که روسیه او که چین راځي که هر څوک راځي موږ به تیار تدابیر و پلان ټول لرو دوی نه بیا برعکس ګټه پورته کوو دا چانسونه فرصتونه دي اوس هم وایي دا اوسني حالت کې دا فرصتونه دي که موږ یې ښه مدیریت کړی شي ډېره زیاته مننه چې څنګه مدیریت شي زه بیا حتما ستاسو نه همدغه پوښتنه کوم په پای برخه کې ولې حمیدزی صاحب فکر کوئ باور ملګرتیا په اوسنۍ نړۍ کې اړتیا ورته څه ده که هر طرف ته موږ ګورو یا د سازمان تر چتر لاندې راټول دي یا هم د نظامي یو چتر لاندې راټول دي مثالونه مثلا موږ وړاندې کولی شو دغه بریکس هېوادونه یو سازمان جوړ کړی ده هغه په نظامي برخه کې ناټو جوړ کړی ده ملګري ملتونه یو آله ګرځولې ده او استفاده کوي یې هغه څوک په خپله ګټه استفاده کوي چاته یې په درد وخوړل او چاته نه اما عنوان یې دا ده چې ملګري ملتونه دي فکر کوئ د ملګرو پیدا کول اړین دي هغه که روسیه ده چین ده او یا هم نور هېوادونه دي ګورې د ټولو هر شي منشا چې د اعتماد سازي د اعتماد چې کله باور منځته راغی نو ملګرتیا منځته راځي ته که غواړې چې په خپل کاروان کې ملګري اضافه کړې نو تا لپاره ضرور ده چې د اعتماد سازۍ یو فضا رامنځته کړي د اعتماد منبع څه شي ده د اعتماد منبع خو یعنې اوس هغه فرق کوي هغه داسې فرق کوي چې اوس هغه مشترکات یا هغه کیسې او هغه خبرې هغه نندرې دی کې به ستا په کاروان کې به داسې خلک به وي چې هغه به د داسې چا ملګري وي چې هغه به په خپل منځ کې سره اختلاف لري ته هغه توازن ساتي ته فرض کړه روس ته او ته امریکا ته دغه اعتماد سازي فضا رامنځته کوي چې زه نه د روس سره ستا په مقابل کې یم نه د امریکا سره ستا په مقابل کې یم نو دغه اعتماد سازي د ملګرتیا لپاره اړینه ده راغله خبره دا چې اوسني وخت کې د قانون په نوم یا دغسې پلیټفارم دا هیڅ شتون نه لري امریکا تاسو ګورئ چې ټولو نه ول یعنې امریکا ډالر بیخي بې حسابه چاپوي چا نه پوښتنه هم نه کوي یعنې همدغه مصایب د شخړو د مشکلاتو کېږي ډله هم په پیسو اخلي مشکلات هم جوړولی شي اوس د دې لپاره چې کله یو نظام شتون ولري یا په مقابل رقیب شتون ولري دا هم د ملګرتۍ لپاره یو هغه ده او اوس بریکس شتون ولري او بریکس کرنسي هم رامنځته شي د ډالر تاثیرات له منځه ځي او ګورئ د ډالر په مقابل کې امریکا هغه د اوس کوشش کوي الکترو کرنسي که نه دا د الکترونیکي کومې هغه چې دي دغه رامنځته کړي که نه د هغې د هغه لپاره کوشش کوي وخته نه مخته یې مخکې فکر ورته کړی ده خو هر څه کې یعنې رقیب بیا د ملګرتیا تقاضا لوړوي زه چې کله رقابت ولرم رقابت بیا ما هڅوي دې ته چې زه باید ملګرتیاوې وکړم ملګري ولرم ملګري ورته ډیر شم تر څو وکولی شم د مقابل خپل رقیب ته که تعرض نه پې کوم حتی کل د ځان دفاع خو وکړلی شم نو د دې لپاره د اعتماد سازي رامنځته کول ته په ملګري ډیرول په اعتماد سازي باندې کولی شي راغله خبره دا چې اوس د افغانستان وضعیت موږ دریمه کټګورۍ هیواد یو زمونږ صلاحیتونه زمونږ مسؤلیتونه دغه یعنې کیدای شي ډېرو مسایلو کې صلاحیتونه د سترو قدرتونو لخوا اخیستل شوي وي نیول شوي وي یو مثال در کوم د ملل متحد ترکیب د ملل متحد ترکیب د ټولې نړۍ کیسه په 5 هیوادونو ځان سره نیولې ده دایمي غړي دي د امنیت شورا هغه نه غواړي چې یعنې د انسان د نسل کشۍ لپاره هغه وشوه چې بنده دي شي امریکا وي ټوکړه چې نه دی بندېږي نو په داسې حالاتو کې اعتماد سازي منځته راوستل دا سخته وي منابع چې چا قید کړي وي ځان سره خو تاثیر بالقوا یا ملګري پیدا کول دا بیا تا کولی شي چې د سترو مضراتو نه مستقیم تعرضاتو نه وساتي او فکر کوي اوس مهال غرب سره د اړیکو پالل جوړول او همدارنګه هغه جوړښتونه چې واقعا زموږ ستونزې د غرب له طرف نه حل کولی شي فکر نه کوئ اړتیا ده چې اوس مهال هغه څه چې روسیه مدیریت کوي محو شي ګورې د غرب سره تعامل زموږ اړین ده صاحب بحث که چېرته راټول کړو فکر کوئ په
څنګه باید مدیریت سي هغه پلانونه هغه معادلې چې روسیه یې د افغانستان لپاره یا هم د افغانستان د وضعیت په بېثباتۍ کې د مدیریت لپاره کاروي مدیریت کړل سي او د مدیریت فرمول یې څه شی ده؟ ستراتیژي جوړول، پلان جوړول، مسلکي کسان راټول کېنه پروګرام ته جوړ کړه. واضح معلومه ده معامله د صاحب راکړه واکړه څه غواړې څه درکړه. ته څه راځې روسیه راځې ضرورت څه شی ده پیدا یې تشخیص یې کړه. که شیطانت یې و غر راپارول دي مخنیوی د ورته زه ورله کار چې زه دا موږ ته شرم نه جوړه کړه. طریقه او تا دا برنامه لري برنامې باندې کار کوي دا ساده خبر ده. د سیاست خاص روښانه معلوم دي دا چې را روانېږي د افکار په افغانستان کې دي خلک پیله چې سره راغلی په مذاکراتو سره خبرې کوي خپل درته وایي چې سره راغلی زه غواړم پوښتنې سنجول کېږي چې رښتیا دي که دروغ برنامه د پردې شاته څه ده اوس ظاهر میدان کې څه خبرې دا خو واضح مسایل دي. تدبیر نیول خو دې لپاره دي چې خپل ځان هوښیار باید اوسه چې بیا د قرباني د نیابتي جګړو نه شي اشخاص پرېږدي چې سره شخصي معامله وکړي لاسپوڅ جاسوسان هغه څېړل پیدا کول دي چې په دننه اداره کې بیا پخواني په شان باندې لکه جمهوریت په وخت کې دننه د هر حکومت نماینده ورته نه وي د هر حکومت ګټو ته کار نه کوي افغانستان ته افغانه کړي او خاصتا خپل شخصي جب راکول او پلانمنځي جوړول ملت غرقول او بیا پرېښودل دغه کار ونه کړي نو دې ته خو تدابیر نو اوس خو روښانه دي اوس خو هر څه معلوم دي میډیا او ټکنالوژي ورته مخکې خو د امان الله خان وختونه نه دي چې سپیکر به نیولی وای دا غیبي غږ د امان الله خان کافر د خلکو هم یو مظاهرې کړې منډې به یې ولې اوس خو په دې شیانو باندې ملت هم هوښیار شوی و د جهاد په نوم او د اسلام په نوم څوک څونه شي غولولی تر هغه چې حقیقي اسلام حقیقي جهاد ورته تا نه ولي دا قومي مسایل دوی سره وړاندې کړل همدې لپاره وړاندې کړل چې هغه په پروژې او پلان دوی نور افشا شوي وو اوس دا ورته افشا شوي خلک پوهېږي چې په ټوله نړۍ کې په افغانستان کې به 3 4 یا 5 قومونه وي په نړۍ کې 200 300 قومونه په یو هېواد کې ژوند کوي د یوه انضباط او نظم لاندې سره نورمال د رفاه او سعادت ژوند لري دې ته هم خلک متوجه شوي وي هر حالت ته ګوري مشکل خو نور نشته نو تدبیر څه شی تدبیرات پروژه د خپلو ملي ګټو پر بنیاد باندې جوړه کړه مخکې ته ورته کښېنه دغه مې پروژه ده دغه مې خواسي دغه مې پروګرام ده دغه یې تا ګټې دغه دماغ ګټنانو سره کښېنو یو ستراتیژي جوړه کړو بسم الله بله فکر کوئ ماري صاحب که چېرته معامله ترسره کېږي مثلا له شرقي هېوادونو سره بالخصوص له روسیې سره غرب ارامه کړي نه خو ما ویل تدبیر پکار ده نو پلان سیاست به جوړو داسې خو نه ده چې لکه عمران خان هغه په زندان کې پروت نه ده نن یې بېرته امریکا راولي په قدرت کې ولې چې اوس که عمران خان راووت عمران خان وایي چین او روسیې نه ګیله لري د زړه مطمئن سم دې لپاره یې بندیم کړه او اوس راوځي واده سره زندان کې پروت دا څه وکړل په ګوادر کې مې جای درکړ نظامي دې راوستل بل دې راوځه چین ته وایي اما دلته اوس وضعیت فکر کوئ ډیری تحلیلونه هم پر همدغه باندې مارج صاحب چې وضعیت په دغه شکل باندې ده چې معامله وکړل سي مثلا ټوټه ټوټه ده نړۍ ګورئ دا معامله چې کوم مملکت نه کوي هغه مملکت اصلا نن سبا مملکت نه ده هغه سیاستمدار چې د خپلو ملي ګټو پر بنیاد باندې نه خوځېږي جهان سره حرکت نه کوي نو هغه په دې معنا سیاستمدار دغه ذاته خاص اهداف لري او مصرانه اهداف درست اما تاسو مخکې اشاره درلودله چې دریمه درجه کټګورۍ کې موږ راځو او تر ډیره پورې سیاستونه مستقله مثلا مستقیم تصمیم نه نیول کېږي دغلته ځکه چې مدیریت د بلې طرف نه وي لا دې نه باید ځان وژغورو ډېر باید ځان کراکړه د اوس سبا نن سبا په دنیا کې نه هېواد دي چې خپله خبره کوي په خپل مټ په خپل استقلالات ولاړ دي اما شمېره د دنیا کې د 192 هېوادونه دي او دغه تشکیلات خودګردان او بازیدارات او تشکیلات چې کې 206 کېږي نو نه ګوره 206 ګوره خو ټوله نړۍ درېیمه نړۍ تقریبا ټوله نړۍ یو بل احتیاج ده همدغه اوس د امریکا پوځونه په 28 هېوادو کې پراته دي د سعودي په ګډون باندې ځان داسې قطر وایي جرمني کې پراته دي یونان کې دا ټولې معاملې درست
اوس مهال که بحث همدغه شکل باندې راټول کو مارج صاحب فکر کوئ د افغانستان ستونزې د افغانستان مشکلات په کومه پله کې به حل سي یا د حل کېدو وړ دي که معامله ترسره کېږي او تدبیر کېږي واقعا په کوم تدبیر سره د افغانستان مشکلات د حل کېدو وړ دي د روسیې تر مدیریت لاندې کوم هیوادونه چې شتون لري او که هم فکر کوئ د امریکې تر چتر لاندې کوم هیوادونه چې شتون لري او په نړۍ کې مختلف سیاستونه حداقل په غیر قانوني شکل باندې هم مخکې وړي. ګوره موږ خو دا خبره همیشه کوو چې افغانستان خراب که فلان خراب که دا خراب که افغانستان هیچ چا نه خراب کړی خپله افغانانو خراب کړی. دغه یو شی که موږ ومنو موږ جوړېږو. دغه یو اصل که موږ ومنو نور موږ باندې څوک نخرې او دا نسې کوی نه سیاستونه کوی سي نم ګډوی سي نو په خپل ډول باندې که موږ هنرمند سیاسي سو او ډول خپله لاس کې واخلو. استاد رباني وم کېناست داسې خارجي است او ناست وطن به لوټ ټوټ که تباه به که برباد به که ناستو نه یې چا سره معامله کوله نه یې وطن سره کېله نه یې جګړه کوله کله به کولات کو کله مشهد کو کله منډې به ولې وطن به په بل مخ کې ټول شیان به نه داسې خارجي است حلقه پرچمان کېناست وسط به بهرنیان لاس و نو دا تر که داود د جمهوریت د هر چارواکي کلي سپینه کفتره ده. تاسو وګورئ ټول ملامت ملت اخلاق ملت وکړل فساد ملت وکړ چون ملت وکړ دوی پاک فرشتي دي ټول بیا ناز صاحب کوي تو معاون جګي رئیس شکایت کوي یا وزیر موین جی دی وزیر شکایت هغه وخت ول چپ ناس به غیرت خو دا ول پنده کال دی ټول چپ ناس شل کاله چپ اوس به راځي له دوی نه نور بې غیرته بې همته بل نه څه اوس راوځي شکایت کوي. نو دا څه معنا ده چې موږ خپله بخښنه ده وروستۍ خبره موږ خپله واک خپل لاس خراب کړی ده بهرنیان راوستلی ده ضعیف حاکمیتونه دلته وه لاسپوڅي وه ګناهګان وه او ملت صاحب هر یو څه چاچک کول همدغه چاچک دغه اوس سبا ته دغه شر او فساد بېرته راسي دغه ټول پسې بیا چاچک پسې کوي دوست دښمن نه پېژني ښه او بد نه پېژني وینه یې څښي همغه پسې منډه وهي هغه چې ښه خبر ورته کوي هغه ته کنځای دا بالکل رښتیا ته هغه چې پوه کوي زموږ په دا هېواد کې چا چې خدمت کوي هغه ته غدار او خاین کېږي هغه چې خیانت وکړی هغه ته قهرمان کېږي. زه ثبوت من درته وایم ټوله غلطي په من کې ده ټوله مشکل په من کې ده دغه و د روس او چین بیا تکرار کوم هر یو چې راځي دا فرصت ده باور وکړي دا فرصت ده بله نړۍ بل مملکت په اوس ورسارې په مصارف باندې اړي داسې ورګه ورکول او شیدې ورکول غواګانې ورته راسي موږ د غوا سره استفاده نه کوو صاحب نو سره نه ښکرو ته برابرېږو ښکرو باندې موږ ځان سلامت اوسئ. نړۍ مننه کوم مارج صاحب خوشحاله اوسئ همدارنګه حمیدزی صاحب نړۍ مننه کور مابد له تاسو درنو لیدونکو څخه هم نړۍ مننه کوو چې تر دې دمه زموږ سره وئ تر بیا ښې چاوي.